نیوز پرې چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په مکړې تازه لاندو مهمو خبرونو ته پاکستان وايي موږ تورونه نه مانو د افغان سولې ملاتړ یو پاکستان وايي دوی له افغان سولې سره رښتینی دی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر دوی لګول شوی تورونه بې ځایه دي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر وايي چې هند د افغانستان په اړه د امنیت شورا په جوړه شوی غونډه کې پاکستان ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې او دوی په دې اړه شکایت لري هغه وايي په دې غونډه کې پر دوی د ترهګرو د روزونکي هیواد تور لګول شوی چې بې ځایه ده د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هند او ځینو نورو اړخونو ویل چې پاکستان په سیمه کې د ترهګرو روزونکی دی او د افغانستان استازي ټینګار وکړ چې نړیوال باید په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه کړي د دوی په خبره پاکستان باید له سولې سره رښتینې همکاري وکړي او د جګړو له ملاتړ د لاس په سر شي د بایدن تر اعلان وروسته د امریکا B-52 الوتکو شبرغان کې پر طالبانو بریدونه کړي د بایدن تر اعلان وروسته د امریکا B-52 جنگي الوتکو د افغانستان په ځینو برخو کې هوایي بریدونه کړي دي د ملي دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د الوتکو تیر ورځ نه وخت د جوزجان په مرکز شبرغان کې د طالبانو پر یو ګروپ هوایي بریدونه کړي دي ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید کې شاوخوا 100 کسه طالبان وژل شوي دي بل لور ته په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي حلیمې صدف هم تایید کړي چې یاد الوتکو تیر شپه وقفه‌ای هوایي بریدونه کړي دي او هغه طالبان په نګه کړي چې پر شبرغاني بریدونه کړي دي د نوموړي په خبره طالب په تیپ لیوا کې د وسلو او مهماتو د راټولولو په حال کې و چې د هوایي برید ښکار شول او شاوخوا 100 کسه ووژل شول د امریکایي پوځ د مرکزی قوماندانۍ ویاند هم تایید کړي چې دوی هوایي بریدونه پیل کړي خو د وخت او ځای په اړه څه نه دی ویلي او افغان حکومت وايي د طالبانو اصلي مرکزونو ته د نړیوالو پام اړوي افغان حکومت وايي هڅه کوي د طالبانو اصلي مرکزونو ته د نړیوالو پام راوړوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي په تازه مرکه کې ویلي چې دوی د نړیوالو قطعنامو په پام کې نیولو سره له ملګرو ملتونو او امنیت شورا غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې اقدام وکړي او د دغه ډلې وروستي ورانکاره فعالیتونه وڅاري لیدونکو له غوږ نیونې مننه کوم ښې چاره